دا په پاکستان کې د قربانۍ د څاروو تر ټولو غټه منډۍ ده. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د څاروو دې منډۍ ته د لوی اختر د نږدې کېدو سره سم په لسګونو زره څاروي راوستي شوي دي. موږ اړین د دې خرچه څنګه پوره کړو، د دې ځایونو څنګه څونې بیل مو څونې ګیټ پاس مو ورکړي، څونې خرچې نور مو ورکړي دي. یو ځای مو دغه ځای نه ورکړي موږ ته په 1,15,000 روپۍ پر غوایي باندې 7,000 اووه د دغه ځای خرچه راځي. زموږ سره صاحبان هم شته، زموږ سره هغه ولایتي وایي څه وایي هغه هم راسره شته، سندي غوایي هم راسره شته، د 2 لک روپۍ غوایي هم زموږ سره شته، د 1.5 لک غوایي هم راسره شته. تر لک کښته نه راځي موږ ته چې راسي موږ یې نسو ورکوی، موږ 20,000 10,000 15,000 تاوان. د قربانۍ د څاروو اخیستو لپاره راتلونکي خلک وایي چې سخت کال په منډۍ کې څاروي د تیرو کلونو په پرتله ګران دي. خو څاروي ځای په ځای وکتل ډېر ګران دي. تېر شوي کال چې موږ کوم څاروي تپوس کوه په 1,00,000 1,00,000 روپۍ وو، اوس هغه څاروي 3,00,000 4,00,000 روپۍ قیمت دی لږه. بل ګرمي هم ډېر زیاته ګرمي ده او رش هم دومره خاص مخکې شان رش داسې نشته لکه چې منډۍ کې لږه. نور دغه څاروي وګوره، مخامخ څاروي ته وګوره، هغه موږ تپوس وکړو 15,00,000 روپۍ. دغه ستاسو د مخکې دغه منډۍ ده ګوره، نو بس دغه غریب سړي د اوس بلکل لږه قرباني ورپورو ښکته روانه ده. د کراچۍ سوراب ګوټ د دې منډۍ مشران وایي چې د غټ اختر د لومړۍ ورځې پورې دلته د څاروو خرڅ روان وي او تمه لري چې سخت کال بعد 3.5 لکه څخه زیات څاروي یوازې د دې منډۍ خرڅ شي. نیاز علي، مشال ویډیو، کراچۍ.